او زه به درته یو ناشنا خبره ذکر کوم او که په دې سره م زړونه ژوندي نه شو نو ماله بله طریقه نه راځي، زه به یې بخښنه غواړم. دا د یو تابعي نه دا قول نقل دی، وی د هغه 80 کاله عمر، دې ته سوچ کوئ بس. نو داسې ځان سره ناست و حساب یې کوو، نو وی هسې وي زما 80 کاله عمر دی، تقریبا 2000 ورځې شوې. دا 80 کاله چې حساب کې 2000 ورځې تی تقریبا جوړېږي یا څه کم زیات به. نو الله اکبر ووی او په ژړا شو، سم په ژړا شو. خلکو ته یې ولې پلانیه؟ وی 2000 یا څه کم زیات ورځې شوې، زه دا زیاتي تی درکه 100,000 حساب کا چې روزانه مې یو ګناه کړي نو الله سره به مخامخ کېږم د 100,000 ګناهونو سره. سوچ مې دې خبره ته یو ګناه د ډېر دینداره سړی چې صرف په ورځ کې یو نافرماني کېږي، و چې یو رانه شوي نو الله ته به مخامخ کېږم د 100,000 ګناهونو سره. نو څه به جواب ورکړې الله له؟ او چې دا بیا 2 او چې دا ته 3 کې او چې دا ته 4 او 5 کې او دا چې ته د سحر نه د ماښامو پورې د الله نافرمانیانې کې، نو د څومره نافرمانیانو سره به ته مخامخ کېږي الله ته. زما تاسو ته دا نصیحت دی، د ځان سره حساب وکړئ، د نن نه شروع کړئ، کښېنئ چې ستا اکاونټ څومره دی. اکاونټ کې بینک اکاونټ ته نه یم، ستا اکاونټ د نیکیانو څنګه دی او ستا اکاونټ د ګناهونو څومره دی. لږ نن پکې دا سوچ وکړئ. ته ځان سره کښېنه وایه د الله چې کوم حقوق دي په تا باندې دا دې پوره ادا کړي، تا باندې چې د بندګانو کوم حقوق دي هغې دې ادا کړي دي. ته د مانځه سره څنګه یې؟ ته د قرآن د تلاوت سره څنګه یې؟ ته آخري پیر کله جړېږي د الله د یارې نه؟ ته دین زده کې که نه زده کې؟ داسې نه چې پیغمبر هغه چا باره کې چې شکایت کوي ته په هغه خلکو ګناه که نه، قیامت په ورځ به دا کیس پیغمبر داخلېږي د الله په در کې. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله وی پیغمبر به د قیامت په ورځ د الله په در کې دا شکایت کوي چې ای الله زما قوم د دې قرآن نه هجرت کړی و. دا تپوس به وکړي چې ته داسې نه دي خلکو ګناه کوي، تلاوت خو به کوئ تاسو انشاءالله او ښه ډېر به یې کوئ، امید خو به ساتو تاسو باندې به ښه ګمان کوو، نور خو تاسو ته به د خپل ځان پته وي، ښه ګمان به د باندې وکړو، تلاوت به هم ښه ډېر کوئ او جراګانې هم ښه ډېرې کوئ، نفلي عبادات به هم ډېر کوئ. ځان سره کښېنه، د خپل نفس ته دا ووایه، وایه ای پلانیه، ځان ته ووایه وایه پلانیه، وایه هغه پلانی چې مړ شوی دی ته په هغه لار نه یې روان، ستا پلار مړ دی، ستا وایه ورور مړ شوی دی، ستا مور وایه مړه شوې ده، نیکونه دي مړه دي، قوم مشران دي ټول مړه دي، هغه پلانی مالداره خاورو کې دی، هغه پلانی نسبي زورور په خاورو کې دی، هغه پلانی علم د خاورو لاندې دی، هغه پلانی بېدینه د خاورو لاندې دی، هغه دینداره د خاورو لاندې دی، هغه ماشوم د خاورو لاندې دی، هغه تور او سپین د خاورو لاندې دی، هغه باچایان د خاورو لاندې دي، ولې ته پاتې کېږي؟ خپل نفس ته دا ووایه او دا ورته هم ووایه، وایه تا له حیا نه درځي؟ تا له حیا نه درځي د الله نه چې په ظاهره کې دې ځان برابر کړی دی خلکو ته چې زه دیندار یم او زه تقوادار یم، او چې کله ځان له شي نو بیا ګناهونه کوې، بیا کله فحش فلمونه ګوري، کله فحش تصویران ګوري، کله ناروا رابطې کوي، کله حرام خوري، بیا دوکیم کوي، بیا دړاکیم کوي، بیا دروغ هم وایي. د خپل نفس ته دا م ووایه تا له حیا نه درځي؟ تا له شرم نه درځي د الله نه چې د خلکو به مخکې دې ځان تقوادار کړی دی او سبحان الله والله اکبر او لا اله الا الله ورد د خلکو به مخکې کې تسبیح دې په لاس کې دی، او چې کله یوازې شي نو بیا دې حال صحیح ووایه د خپل نفس ته، وایه نور بس دی راوځه د دنیا نه، د دنیا سره د محبت نه د الله طرف ته،
او د الله سره د محبت طرف ته مخکې د دې نه چې الله ته ودرېږئ او الله د سره حساب وکړي او هغه الله چې هغه ستا د ذرې ذرې نه خبر دی. د بیان به ختم کو